Neste واجب sada Europai واجب sad pani ki chiuna washa zoni washto په غم لړلې زموږ زندګي دا ګرد غربت په زولانو کې نن خزان وړي. السلام علیکم ورحمت الله. قدرمنو لیدونکو، نن په داسې یو کور کې ولاړ یم چې دغه کور ماته خوند نه راکوي. که تاسو له دغه کیسې نه خبر شو، تاسو ته به هم خوند درنه کي. ولې؟ ځکه چې دغه کور کې هغه د مور خوږ نوم نشته. ولې چې په دغه کور کې هغه د پلار خوږ نوم نشته. دغه احتمال چې ګورئ، مورجانه یې په حق رسېدلي، پلارجانه یې په حق رسېدلی. د دوی دغه دردناکه کیسه اورو. راځئ موږ سره. څنګه ستړې زموږ زندګي ده په غم لړلې زموږ زندګي ده ګرد غربت دور به څومره وخت کېږي په حق ورسېدو؟ da څلور میاشتې کېږي په حق سره 4 میاشتې کېږي. او مور مور مو د انجینر کول کېږي. مور مې ویلې شو ورکړو. da asab تکلیف لرلو neste واجب sada Europai واجب sad pani ki chiuna washa asab تکلیف ته پیدا شو zoni washto سبا ترسو ہے دس کړيګا ټال د غمو کې پکې سنګيګا. مور ته یې له غربت نه عصبي تکلیف پیدا شوی. بالاخره یې ځان وژلی. ځان یې په شي باندې ووژلو؟ ټوپک باندې یې وویشتلو. کومې کوټې کې وویشتو؟ خپل کې زوی پسې مړه شوله. چې موټر ته چوا شمړه نیمګړې سوې غربت کومې لوبې په موږ باندې ونه کړلې. موږ نه یې خواږه پلاران واخیستل، موږ نه یې خوږه مورجانه واخیستله. دغه ماشومه یې همداسې یتیمه پرېښودله. کور کې څه لرئ اوس؟ وریجې لرنه چې نه خالي وریجې خورئ؟ څومره وخت کېږي وریجې خورئ؟ د میاشتې کېږي. میاشته کېږي خالي وریجې خورئ؟ وریجې چې کې پخوئ؟ اوبو کې خالي اوبو کې؟ هغه ماشومان څه یایي نه چې اوبو کې وریجې ته پخوئ؟ نه شهید څه ډېره څه ویایي بلد شوي دي که نه؟ دوی خو میوې نه پېژني، دوی خو پراټې او دغه شیان نه پېژني. دوی خو ساده او سپینې وریجې سره مخته شوي دي. جوړې نه کله کله اوس بلد شوي درنه جوړې خو کله خلکو سره چې د ښخو خوراکونه کسي یا شی کسي، هغه وخت دوی څه نه یایي؟ غوړي یې وشل یا ښې جومې چاکه کسي یا بوټونه کسي، څه نه یایي هغه وخت؟ غوړي خو د کور مسؤله یې که نه؟ کور مسؤلیتوب په غاړه دی، ورونو مسؤلیتوب په غاړه دی. کله چې درنه وغواړي ته یې ډوډۍ شي وشه چې سره وي کومې خو وریځې سره افغانۍ حل هم یغنه چې یو شي وریځې سره افغانۍ خلک هغې نه شي پرې کېږي. هغه یوازې مرز هوټل بند وي، یوازې مرز فلوس وي، یوازې مرز پرو کې. تا خو د درس وخت دی، تا خو د تعلیم وخت دی که نه؟ خو د مزدورۍ نه یې، ته باید درس وکړې، تعلیم وکړې. ارمان نه دی درس او تعلیم؟ ارمان یې سره دی وشه هوټل کې هم مکتبو کې محروم شو. محروم شو؟ غربت تر ټولو سخت دی. غربت باندې له هر څه نه محروم کي. وتلې زموږ زندګي ده نن خزان وړي. چوم کې وي 11 کې هم وشه پرېمې وه 11 کې دې پرېښو؟ وخ 11 ارمان دې پوره نه شو؟ نه محروم شو. نه وترسېدم. خوند نه رسېږي چې د کور مسؤلیت دې په غاړه دی، د دغه کوچنی مسؤلیت دې په غاړه دی. دا هم څه غواړي که نه؟ ولې دې په سرو کې اوښکې تویېږي؟ څنګه ستړې زموږ زندګي مور ته یې دي په غم لړلې زموږ د مور نوم ډېر خوږ دی. په اورېدلو سره یې سړی خوشحالېږي، په اورېدلو سره یې سړی زړه کې سکون پیدا کوي. خو چې کله بیا نه وي د مور نوم سړي له سترګو اوښکې تویوي.
ولې چې د کور په مور باندې ښایسته وي. کور په مور باندې ښایسته نه وي. وي کله چې کور ته رسې څه دې په زړه کېږي هغه وخت؟ چې مور پلار ته ژوندي وه. زندگی دا د دنیا ستړې کیسه. لیدونکو په ژوند کې ښه وکړئ، والله دا دنیا تېرېدونکې را تېرېږي، بالخیره به نه وو. راځئ چې ښه وکړو. یوه ورځ به داسې یوه ورځ وي چې موږ به نه به مو نوم وي نه به مو نښان وي، یوازې موږ ښه او بد به پاتې وي. دغه ماشومه وړه پاتې شي، دا په چی باندې لویه شوه؟ څنګه لویه شوه دغه؟ Da, magonu ja šel zjutraj stira, ki je prvi kali kliniki. دا به مګونه لویه کړه؟ Magonu. تو سره وس نه و؟ Na, magaj vizija šajura, ja me alta dike avasutal. الله دې اجرونه ورکړي. لیدونکو زما د خورکۍ کالي هم ښایسته کالي دي. چېرته مور وایي دا به جوړ تیار وی، خو مور نشته. که د ده دغه جیبونه وګورئ په دې حالت باندې د ده هم ښایسته کور ده ماشاءالله. دغه دی وګوره، سپینې وریژې او سپینې اوبه دواړه سپین سپین دي. د سړي زړه هم سپینه وي. دغه تاسې باندې غږ کوم چې دغه داسې یتیمان دي چې هم یې مرجانه په حق رسېدلي هم یې پلارجان. راځئ ورسره تر خپلې وسې همکاري وکړو. 15 ورځې کېږي چې سپینې وریژې خوري، هغه هم ورته موماګان اخیستي دي په اوبو کې پخوي. همدغسې ده همدغسې ده. سپینې وریژې خوري تاسې؟ زرکۍ سپینې وریژې خوري تاسې؟ ته چې هوټل کې کله خواروغ کوې د وروڼو نه ته ویدېږي چې دغه داسې خوراکونه یې کړي وای؟ Terdiki خونه نه لګي. نه دې نه لګېږي که نه؟ این ټک څه خارق کوم خوشه نه لګي. څه غواړي هغه لیدونکو نه چې همدغه مخال مونږ کسي؟ څه دا غواړم چې ورسره مرسته وشي، کمک څه وشي. نور خو توس ما خپله کسي چې هېڅ نشته. موږ به کسو، الله هم کسي. هغه لیدونکي به اوس کسي، کوم لیدونکي چې مسؤلیت لري او یو څه لري، شتمن دي. لیدونکو دا مسؤلیت موږ تاسو ته راجع کړلو. موږ خپل مسؤلیت ادا کړو، دوی غږ تاسو ته ورسولو. او دا مسله دی تاسو سره همکاري وکړئ. بهترین وخت همدغه دی چې دغو یتیمانو سره همکاري وشي. 15 ورځې کېږي سپینې وریژې خوري. د دې پوښتنه هم کېږي که نه به کېږي؟ دا خو ماشومان دي، په دې باندې خو نه پوهېږي. دا خپرونه په یوې لویې هیلې پای ته رسوم، په هغه هیلې باندې چې بل ځل راځم. زما دغه هیله پوره شي چې دوی ته خوراکي مواد ښه ډېر شیان ورته راوړم. تر بیا ښې چارې ښه وخت درته غواړم. غربت خوړلی زموږ زندګي ده، نن خزان وړې زموږ زندګي ده. نستې وهلې پر موږ ټیکه ده د بغرانې